زه پوهیږم چې اکثرا محصلین او اکثرا شاګردان او په ټوله کې ټول افغانان د یوې موضوع نه کړیږي، د حافظې کمزورتیا. په دې برخه کې ډیری ارواپوهان بحث کوي، مختلفې خبرې کوي او وایي چې حافظه باید څنګه قوي کوي، ولې هیڅوک د حافظې تګلارې تاسو ته نه ښایي. موږ مختلفې تګلارې لرو چې د هغې په واسطه کولی شو خپلې حافظې سره لوبه وکړو او د دې لوبې په پایله کې خپله حافظه ځواکمنه کړو. پس تاسو حافظه داسې دی لکه د کمپیوټر یو گیم. څومره چې ډیر دا گیم ووهئ او څومره چې ډیر ورننه شئ، هغومره به ډیری میشنونه تاسو پاس کړي او هغومره به له ډیرو کړکېچونو نه لاړئ مخته او هغومره به امتیاز تاسو ډیر شوی، هغومره به مو ځواک ډیر شوی. نو که یو انسان غواړي خپله حافظه قوي کړي، بر علاوه د دې چې دا باید 8 ساعته خوب وکړي، بر علاوه د دې چې دا باید وچه میوه وخوري، بر علاوه د دې چې دا باید اوبه وڅښي، 8 ګیلاسه اوبه پوره کړي، د دې ترڅنګ دی کولی شي خپلو مغزو نه د ځینو تګلارو نه استفاده وکړي تر څو خپل مغزه قوي کړي او خپله حافظه قوي کړي. د دې تګلارو د پوهېدو دپاره لومړی باید تاسو پوه شئ چې میموري ټریکس څه شی دی. ډیری لارې شته چې کولی شئ له امله یې حافظه ځواکمنه کوي، لکه ښه خوب کول، د B12 ویټامینو پوره کول، خو موږ په دې خبرو نه غږیږو بلکې په اصولي لار چې ورته نومانکس وایي خبرې کوو. نومانکس څه ته وایي؟ نومانک د حافظې هغه چالونه دي چې در سره مرسته کوي اوږده شیان زده او په یاد وساتئ، خو تګلارې یې خاص یو ځانګړي دي. نومانک وسایلو د خلکو سره مرسته کړي چې ډیر سخت شیان حافظې ته وسپاري. مثلا د 40,000 حروفو له زده کړې نیولې د قطعې د کارتونیو تر پیژندلو پورې، ورسره د تلیفون شمیرې، د پاسورډونو زده کړه او شاید له دې هم ډیر. اوس لومړنۍ تګلاره په دې ما په تیرو لیکچرونو کې بحث کړی او د چانکینګ تګلاره ده. چانکینګ تګلاره په اصل کې د یو ځای کولو او د راجمعولو تګلاره ده. مثلا تاسو ته ګډوډ معلومات پراته دي، تاسو دا معلومات ټول منظم کوئ او وروسته د هغې نه یې حفظوئ. لکه د تلیفوني شمیرې درته درکول شوي دي، تاسو د روشن شمیرې بیلوئ، د اتصالات شمیرې بیلوئ، د افغان بي سیم شمیرې بیلوئ، وروسته د هغې نه حفظ کوئ. اما که چیرته تاسو دا شمیرې ګډوډې حفظ کوئ، یوه د اتصالات شمیره حفظ کوئ، یوه د افغان بي سیم شمیره حفظ کوئ، یوه د روشن شمیره حفظ کوئ، نو تاسو ته بیا ستونزه پیدا کیږي. نو د چانکینګ نه معنا دا ده چې که چیرته تاسو غواړئ په لږ وخت کې ډیر شیان زده کوئ، اول باید هغه په امسانه ګروپونو باندې وویشئ، وروسته د هغې نه تاسو کولی شئ هغه حفظ کوئ. د ښه جزیاتو د درلودو دپاره یو ځل واورئ چې چانکینګز دی چی شی. چانکینګ که مو زما ویډیو د لنډمهاله حافظې اړوند لیدلې وي نو هرومرو د دې لغت اړوند یاد دي. ګورئ، لنډمهاله حافظه له 5 تر 9 شیان په یو وخت کې ځان سره ساتلی شي، خو دا د ذخیرو 4 چنکه هم حفظ کولی شي. د چانکینګ پروسه د دې له نوم نه واضح ده. که تاسو ته دنده درکول کیږي چې ډیر معلومات د لنډ وخت لپاره حفظ کړئ، نو هغه په ګروپونو وویشئ او سره یو ځای کړئ. دا ګروپونه باید معلوماتو ته په کتو جوړ شي، یکسانیتونه باید په یاد وساتل شي، او یا هر بل څه چې تاسو سره د معلوماتو په یو ځای کولو او خلاصه کولو کې مرسته وکړي. یو مثال د چانکینګ د تلیفونو د شمیرو یادول دي. مثلا موږ 10 نمبره په 3 برخو ویشو. اول 3 د سیمې کوډ دی او ورپسې 3 نور ریښتینې شمیرې دي او وروستۍ 4 یوازې شمیرې. نو کله چې تاسو 10 نمبره په عادي شکل نشئ زده کولی، بیا درته اسانیږي چې هماغه په 3 چنکونو زده کړئ. دومه تګلاره د مخففاتو تګلاره ده. که چیرته تاسو غواړئ قوي حافظه ولرئ، شیان په مخففاتو باندې وویشئ. یو ښه مثال درکوم، مثلا ناسا یو مخفف دی، تاسو یې وینئ. د دې ترڅنګ ډیر نور مخففات دي. مثلا زما نوم نه ما مخفف جوړ کړی ASA، زما نوم غټ دی، احمد شکیب احمدي. یو نفر که غواړي زما نوم په یاد وساتي، کولی شي زما د نوم 3 لومړي حرفه راواخلي ASA. کله چې د زما نوم د یاده وځي نو دته دا 3 حروف ورو یادېږي ASA، احمد شکیب احمدي. په دې شکل تاسو کولی شئ په مکتب کې، تاسو کولی شئ په ښوونځي کې، تاسو کولی شئ په پوهنتون کې، تاسو کولی شئ په کاري سیمه کې هغه شیان چې د تاسو هیریږي دا په جالبه مخففاتو باندې بدل کړئ. حتی کولی شئ د خپل امنیت لپاره تاسو د مخففاتو نه ګټه واخلئ. مثلا زه خپل یوټیوب یا زه خپل فیسبوک ته پاسورډ ورکوم. اوس دا پاسورډ زه څنګه ورکم؟ زه کولی شم د مخففاتو نه استفاده وکم او داسې یو پاسورډ ورکم چې هیڅوک یې پیدا نشي کړی. مثلا یو ډیر مشهوره فلمي ډایلوګ راواخلم، په مخففاتو باندې وویشم او د هغې نه وروسته 4-5 حروفه ورکم او هغه خپل پاسورډ کم.
اوس دا ډایلوګ به د چا په یادي بیا به هغه څوک په مخففاتو بدلی بیا د هغې مخففاتو نه به څوک پاسورډ جوړوي نو تاسو د مخففاتو طریقې نه که چېرته ګټه واخلئ خپلې حافظې نه ډېره غټه استفاده اخیستلی شئ. فرض وکئ تاسو په خپلې حافظه کې د یو چا نوم ساتئ بیرته زه راځم خپل نوم ته احمد شکیب احمدي دا زما په حافظه کې دومره ځای نیسي او ستاسو هدف فقط دا ده چې زما نوم په یاد وساتئ پرته د دې چې ستاسو په حافظه کې دومره ځای نیولی تاسو غواړئ زما نوم مو په یاد اوسي په داسې حالت کې چې حافظه کې دومره ځای نیولی نو تاسو د احمد نه ای راخلئ د شکیب نه اس راخلئ د احمدي نه بل ای راخلئ ای اس ای دا مو ذهن ته ورسپارئ یو ډېر کوچنی ځای نیسي په حافظه کې د دایم دپاره اوسي او تاسو کولی شئ هر کله چې وغواړئ هغه یاد ته راوړئ اما بیا هم د ډېرو جزیاتو د پوهېدو دپاره کلپ واورئ. اکرونیم دوهم اکرونیم دی. اکرونیم په اصل کې د سترو جملو لپاره ساده مخففات دي چې جمله آسانه په یاد وساتئ. په پخوانیو ښوونځیو کې به یې پیمډس ویل په معنا یې پوهیږئ او یا هم که لږ څه نور تیر ته ورشو جی بي څه معنا دا ټول مخففات وه نو ګورئ دا ساده نه وه چې یاد یې کو. تلیفون چې پکې ضرب تقسیم جمع او منفي کیدی شي نو دا جمله په مخفف د پنډس بدله شوې وه او اوس هم چې دا مخفف چا په ښوونځي کې ویلی وي په مغزو کې یې شته دی. اکراستیک بله تګلاره د اکراستیک په نوم ده. اکراستیک د مخففاتو بدلول په داسې جملو دي چې یادول یې ساده او جالبه وي. تاسو کولی شئ په دې اړه ډېری مثالونه پیدا کړئ لکه هر ښه هلک ښه کارونه کوي دا اوس هغوی لپاره چې موسیقي زده کوي یو مخفف ده. یا مثلا زما تعلیم یافته انا 9 پیزاګانې خوړلي په اصل کې یوه ښه لاره ده چې په انګلیسي د حرارت سیستم چې لمر سره دی زده کوئ لکه څنګه چې دا برخه خاصه ده په دې تګلارې یې زده کول هم خاص کیږي او دا یوه ډېره ښه تګلاره ده د یو ځواکمن پاسورډ د جوړولو لپاره. د یو فلم ډیالوګ چې ستاسو تل په یاد یي په اړه یې فکر وکئ. مثلا ځواک دې له تا سره اوسي د ستورو له جګړې یو مشهور ډیالوګ دی. اوس دا ډیالوګ ډېر اوږد دی او ډېر ساده دی د پاسورډ لپاره اما که د هر لغت یو حرف راواخلئ بیا دا نو تاسو لپاره ساده حروف دي خو نورو لپاره سخت حروف دي چې په یاد ساتل یې هغوی ته ناممکن دي. اوس د مخففاتو نه ورخوا یو بل تخنیک لرو خو دا لږ څه جالبه دی او لږ څه عجیبه دی. تاسو کولی شئ په خپلو مغزو کې یوه ماڼۍ جوړه کړئ او د دې ماڼۍ شهزاده تاسو اوسئ او د هغې نه وروسته د خپلې حافظې سره لوبه وکئ او دا لوبه هیڅ ساده نه ده. دا لوبه ډیره سخته ده د اقل کلونه او میاشتې وخت نیسي تر څو تاسو دغه ماڼۍ اوج ته ورسوئ او د دې ماڼۍ نه استفاده وکئ خو معمولا استخباراتي خلک د دې نه ګټه اخلي معمولا هغه خلک چې امنیتي برخه کې کار کوي د دې نه ګټه اخلي نابغه د دې نه ګټه اخلي او ځینې ډېر غټ غلم د دې نه ګټه اخلي ولې په اصل کې اکاډمیکه برخه ده. تاسو کولی شئ خپله حافظه ورباندې قوي کړئ او تاسو کولی شئ سمه ګټه ترې نه واخلئ. د پوهنتون د شیانو په یادولو کې د مکتب د شیانو په یادولو کې د ځینو غټو رازونو د حفظولو لپاره مثلا که زه تاسو ته ووایم چې دغه کوم د قطعې ورقې چې دي دا ټولې زه حفظ کولی شم او د دې ټولو رنګونه زه یادولی شم او کله چې زه تاسو ته د قطعې ورقې درکړم زه تاسو ته وایم چې تاسو یوه ورقه پټه کړئ زه پوهېږم چې تاسو کومه ورقه پټه کړې ته به وایې چې یاره ډاکټر صاحب دا ناممکن کار دی ځکه د قطعو ورقې زښته ډېرې دي او د هغې نه ته یوه ورقه پرته د دې چې ماته یو ښایي پټه یې او نور ماته وایي چې اوس ماته ووایه چې ما کومه د قطعې ورقه پټه کړې زه څنګه هغه ویلی شم مګم زه په آیندې پوهېږم مګم زه وړاندوینه کولی شم نه په اسلام کې وړاندوینه اصلا امکان نه لري هیڅوک وړاندوینه نشي کوی نو څنګه موږ دا کار کولی شو د مغزو د ماڼۍ په جوړولو. د مغزو ماڼۍ څنګه جوړیږي تاسو تر ټولو آشنا ځای ته مثلا فکر وکړئ زما په کور کې زما اتاق ما دپاره تر ټولو آشنا دی او زما کور ما دپاره تر ټولو آشنا دی. اوس تاسو فکر وکړئ چې ستاسو د مغزو ماڼۍ هماغه ستاسو کور دی خالی فقط د تاسو په کور کې 2 اتاقه دي یو تشناب دی یو دهلیز دی. اوس په دې کې شیان ځان ته جوړ کړئ کوم شیان مو خوښیږي مثلا زه وایم چې زما په اتاق کې یو کمپیوټر ایښی یو میز ایښی او همیشه زه په خپل ذهن کې سترګې پټوم خپل اتاق ته دننه کېږم ګورم چې یو کمپیوټر دی یو میز دی هره ورځ دا کار کوم. وروسته د دې چې بیخي بلد شوم چې زما په ذهن کې چې کومه ماڼۍ ما جوړه کړې په هغې کې یو اتاق دی او په هغې اتاق کې یو کمپیوټر دی او یو میز دی وروسته د دې نه هغه کمپیوټر ته کوم شی چې زه غواړم په یاد وساتم د هغې نوم ورکوم. زه وایم چې زه خپل اتاق ته دننه شوم زما په اتاق کې یو کمپیوټر دی یو میز دی اوس زما په کمپیوټر باندې فلانکی شی ایښی هغه شی چې زه غواړم همیشه حفظ وساتم
زه پوهېږم دا لږ څه ګیج کننده طریقه ده، چون بنیادی طریقه ده، چون ډېر غټ قدرت ده، په اسانۍ زده کول هم ناممکن دي. که تاسو غواړئ ژوند بدل کړئ باید د سختو تګلارو نه تېر شئ. راځئ جزئیات یې درته د لیکچري شکل ووایم تر څو تاسو پرې بهتره پوه شئ. میموري پالیس. که مو چیرته د شیرلاک فلم لیدلی نو هرومرو په دې اړه پوهیږئ. د حافظې کسر ستاسو په ذهن کې هغه تصویر دی چې اشیا د شیانو سره په هره خونه کې پرتله کوي. مثلا تاسو هغه کور ته چې ماشومتوب کې اوسېدئ ورځئ او ورسره آشنا یاست، او تاسو هرې خونې ته چې دننه کې له 3 تر 4 داسې شیان مو ذهن ته راځي چې په یاد مو وي په یاد دي. دې ته دایمي شیان وایي، او کله چې تاسو دا را یاد کړه بیا نورې خاطرې مو تازه کیدی شي او په همدې شکل د دې شیانو سره نور څه چې اړیکه لري یاد ته راولئ. انسانان د اړیکې حافظه لري او د همدې لپاره دا تخنیک د هغوی لپاره عالی کار کوي چې ورباندې یې پاملرنه کړي. مثلا که تاسو غواړئ یو څه یاد ته راولئ، د تیرو یادونو د تازه کولو په تخنیک کې په اسانۍ یاد ته راوستلی شئ. مثلا کارت مو ورک کړی، تاسو له سره پیل کوئ چیرته وئ، څه مو کول، له کله نه کارت ورک شو، چیرته در سره و. خو دا تګلاره ډیر وخت غواړي او د هغه اشیاو لپاره چې زر باید پیدا شي نه یې شئ کارولی. بله تګلاره چې مونږ لرو دا د ریمینګ تګلاره ده، او دا هم ډیره ښه تګلاره ده د دې د خاطر چې ستاسو حافظه ځواکمنه شي. دې ته د سندرو تګلاره هم وایو، دې ته د ترانو تګلاره هم وایو. یو شی چې تاسو نشئ زده کوئ تاسو کولی شئ هغه د سندرو او د ترانو په واسطه زده کوئ. امریکایان خو ډیر چالاکه دي، اروپایان خو ډیر چالاکه دي، هغوی د دې برخې نه په استفادې سره خپل ماشومان واقعا بدل کړه. مثلا ماشومانو ته هغوی په میاشتنۍ او اته میاشتنۍ کې ABC ور وښودله. زموږ الفبیتي ماشومان په اته میاشتنۍ کې زده کوی شي، په یو کلنۍ کې زده کوی شي، 1 صنف د مکتب کې الفبیتي زده نه وي. ولې؟ چون موږ د هغه تخنیکونو نه ګټه نه اخلو، کوم تخنیکونه چې زموږ حافظه او زموږ ماغزه په اسانۍ سره قبلولی شي. ښه دا طریقه څه ده؟ مثلا هغوی د سندرې په شکل چې دی ماشومانو ته ABC وایي، مثلا ABCDEFG Now I know my ABCD، د شعر په شکل، د سلیبلونو په شکل. نو که چیرته تاسو یو شی نشئ زده کولی او غواړئ هغه زده کوئ، تاسو کولی شئ هغه د شعر په شکل زده کوئ، تاسو کولی شئ هغه د جالبه جملو په شکل باندې زده کوئ. مثلا مونږ کولی شو یو فریز راولو ووایو چې غټه نیا. اوس غټه نیا یو جالب لغت دی، د چا به د یاده وځي؟ اما تاسو کولی شئ غین نه یو لغت جوړ کئ، ټی نه بل لغت جوړ کئ، هی نه بل لغت جوړ کئ. مثلا تاسو وایئ چې انار، کولی شئ الف نه الف یو داسې لغت اوسي، یو داسې شفر اوسي چې تاسو غواړئ په مغزو کې وساتئ. مثلا انار نه مهدف اکسیجن، نایتروجن او یو بل شی اوسي. نو په ټوله کې 2 تکنیکونه لرئ. یو د سندرو په اساس تاسو شیان حافظې ته وسپارئ چې هېڅکله مو د یاده ونه وځي. اول د سندرو په اساس یو نفر چې یوه سندره یې ډېره اورېدلې یا یو نفر چې یوه سندره یې خوښه شوې ده، 10 کاله پخوانۍ سندره یې اوس هم ذهن کې شته او د هماغې سندرې سر چې ته ورته وایي د هغې تر اخره پورې در سره زمزمه کوي، حفظ کړې ده. پس د حافظې دپاره باید موږ پوه شو چې زموږ حافظه څه شی او په کوم شکل زده کوي. او دومه تګلاره د جالبه مخففاتو په اساس ده، د دې نه هم تاسو استفاده کوی شئ. رایمینګ یوه بله تګلاره ده چې تر ډیره په ماشومتوب کې مونږ کاروله. دا له موسیقۍ او نورو معلوماتو سره همچنان ښه کار کوي. مثلا په کال 1992 کې یو عالم وویل چې سمندر آبي دی. اوس دا تاسو د شعر په شکل کې زده کولی شئ تر څو دایم یې په یاد پاتې کوئ. یا هم مثلا الف انار او بی بابا، راشه کنه که نن وي یا سبا. مونږ د دې ترڅنګ له ریتم او موسیقۍ هم کار اخیستلی شو. مثلا د یوې ترانې ویل په ریتم او موسیقۍ سره چې په الفبا اسانه زده کولی شو. په اصل کې موسیقي یا ترانې دومره ځواکمنې حافظې جوړوي چې تاسو یې تصور نشئ کولی. زه ننګرهار ته لاړم، یو ترانه مې اورېدله، نه دې ګزمه کړې د شپې نه دې چاپه لیدلې. 3 کاله وروسته مې همدا ترانه کابل کې واورېده، نو د کلي هغه ټول یادونه رایاد شوه. نو ریتم او موسیقي کولی شي ستاسو د یادښت په ځواک کې مرسته وکړي. نو اوس که غواړئ چې حافظه مو چسته وي، حافظه مو چالاکه وي، کوم تخنیکونه چې ما تاسو ته وښوده د دې نه په استفادې سره تاسو کولی شئ واقعا قوي حافظه ولرئ. او که چیرته دا تخنیکونه په ځان عملي کوئ، تاسو ډپریشن نه لرئ، تاسو سټرس نه لرئ، تاسو خفګان نه لرئ، ځکه تاسو د خپل مغز نه په صحیح شکل او په صحیح لاره استفاده کوئ. متاسفانه موږ د خفګان په اړه ولې ډېر غږیږو، ولې د ډپریشن په اړه غږیږو، او زما ستونزه همدا د روانشناسانو سره ده.
تاسو ګورئ زه دا اوس زموږ دغه لیکچر چې شروع شوی دی په اصل کې د ارواپوهنې لیکچر دی. خفګان پکې چیرته دی؟ انگزایټي پکې چیرته ده؟ سټرس پکې چیرته دی؟ چون موږ لومړی باید په بنیادو باندې خبرې وکړو. لومړی باید خپل ماغزه وپیژنو. زه که چیرته خپل ځان ونه پیژنم او د ځان اړوند دښمنانو پیژنم معنا نه لري. لومړی زه باید خپله وړتیا وپیژنم، وروسته د هغې خپلې وړتیا ته په کتو خپل دښمن وپیژنم. کیدای شي ځینې شرایطو کې زما دښمن دومره کمزوری چې اصلا په کار نه یې هغه وپیژنم، نو لومړی باید خپله وړتیا وپیژنم. نو هیله ده چې د حافظې د ځواکمنولو دغه لیکچر تاسو ته ګټور تمام شوی. یو باندې بیا فکر وکئ، بیا ځلې ویډیو وګورئ او دا عملي کوئ. نتایج به تاسو حیرانه کی، نتایج به ډیر زیات جالب وي. سلامونه، ډاکټر شکیب یم. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لارو کې دي دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا دوه ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ راسره په اړیکه شئ. البته دا واتساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.